وإلى عاد أخاهم هودا او لګلو موږ عادیانو ترور د هغوی هود علیه السلام رور د هغوی په نسب کې په عقیده کې نه رور د هغوی په نسب کې هغه هود علیه السلام دی دیم دی د دې د قصه د قوم سره ډېره عجیبه قصه ده او د عاد ابن ارم په بچو کې دی ډېر سخت بدنونو والا قوم ده د عادیان نه دي د عادیان د عاد ابن ارم په بچو کې دي او ډېر سخت بدنونو والا دي دوی به شرک کو د عمان او د حضرموت په منځ کې یو علاقه ده چې هغې ته احقاف ویلی کېږي او په دې نوم باندې یو صورت هم شتي را به شي انشاءالله هلته به دوی اوسېدو نو تفصیل خو ما تاسو ته وایي چې تفصیل په یو حال هم نه کوو ځکه چې موږ ته سبق ډېر زیات دی که څوک تفصیل اورېده غواړي نو بوزي درسونه دې واوري د دې انبیاو سیرت مطالعه کی قال یا قوم اعبدوا الله وی هغې قوم زما بندگی خاص کئی اللہ لرا ما لکم من الہ غیرو نشتی تاسو لرا حقدار د بندگی سوا داغنا افلا تتقون اینو نیریگی قال الملأ الذين كفروا من قومه اوی غټانو هغه کسانو چې کفر کړو د قوم داغنا انا لنراك في سفاهه یقینا خامخاینو موږ تعالی را په قمقلتیا کې انبیاو ته دا خبرې کوي وانا لنظنك من الكاذبين او یقینا خامخا ګمان کوو موږ په تا د دروغجنونه ته موږ ته دروغجن ښکاري قالوا يا قوم ليس بي سفاهة اے قوم زما نشتی بما باندی کم عقلتیا ولكني رسول من رب العالمين او مگر يمز رسول د طرف د رب العالمين أبلغكم رسالات ربي درسوم تاسو ته پیغامات د خپل رب وانا لكم ناصح امين او زستاسو د پاره خیر خوا امانتګر یما او عجبتم ای تعجب کوي تاسو ان جاءكم ذكر من ربكم چراغه یا راغلی دی تاسو ته نصیحت د طرف د رب ستاسو نه علی رجل منکم په یو سړي ستاسو نه لینذرکم د دې دپاره چې ویری تاسو دویم دې تعجب کې پراته دي چې دا خو په موږ کې دی او په ده باندې دا نصیحت څنګه راغی نبوت دې ته څنګه میلاو شو واذكروا إذ جعلكم خلفاء او یاد کئی اغا وقت چی وگرزولی اللہ تاسو رستو سیدن کی یا نائبان من بعد قوم نوح رستو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا وگر اللہ دا بانی سمر احسانو چې د نوح علیه السلام د قوم نه بارې تاسو له په ځمکه کې زید درکو وزادکم فی الخلق بسطه او زیاته کړي د تاسو لره په پیدایش کې پراخه بدنونه یې دله درکړي دي طاقت یې دله درکړی فاذکروا آلاء الله نو یاد کئ نعمتونه د الله لعلكم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ قالوا وی هغوی
اجئتنا لنعبد الله اے راغلی ته موږ ته دې دپاره چې بندګي وکړو د الله وحده یوازې ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پریدو هغه چې بندګي به کوله پلارانو زمن ها د پلار نیکه لار پریدو وسوي صرف پستا منو فأتنا بما تعدنا نو راوړه موږ ته هغه عذاب چې ته وعده کې زموږ سره إن كنت من الصادقين كي تدرشتنونا قالوا يا قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ويا يقينا واقع شو بتاسو د طرف درب ستاسو نه پلیتی او غضب په دې خبرې سره پتاسو باندې عذاب واجب شو کمی خبرې سره فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نو پتاسو باندې عذاب غضب پلیتی مصیبت غم هلاکت دا ټول پتاسو واجب شو أتجادلونني في أسماء اے جګړې کوي تاسو ما سره په باره د هغه نومونو کې نومونه د بوتانو سميتموها أنتم وآباؤكم چې یخودي دي هغه تاسو پلارانو ستاسو ما نزل الله بها من سلطان ندیر علیگل اللہ پاگی سر اس دلیل بے دلیل خبرو باندی تاسو ما سرا جگڑ کوئی فانتظروا انی معکم من المنتظرین انتظار کوئی یقینا زوم تاسو سر دا انتظار کون کنیم بتاسو عذاب غختلی دے واسگورو با فأنجيناه والذين معه بس نجات وركو من آغتا او آغا كسانو تجد آغا سرو برحمة منا رحمة سرا زمن دا طرفنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او پریکڑی من جل دا کسانو چی دروغجنی گنلیو آیتنا زمن وما كانوا مؤمنين او نوغو ایمان لرنکی ودوی اللہ سیلی چلولی و باقی سر حلاک کریو سورة الحاق کی اللہ وی وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما اتو رزي وشبي فدوی دا سیلی مسلسل چلی دلی اللہ وی دا غینا با دیسی پراتو كأنهم أعجاز نخل خاوية لكذا كجور دا تني قرر بدنونا براتو دا قشان فهل ترى لهم من باقية اللوي سأسرات بيحكار شوي دي دا غزور ورخلك ألا تباكلو شكل أقول الله سر دشمني كولا وإلى ثمود أخاهم صالحا أولي من سموديان ترور داغوي صالح عليه السلام وزد صالح عليه السلام قيسر أولي سمود دا بأسل كده عربو قبيلة دا عربو أو دا سمود ابن عامر ابن إرم ابن سام ابن نوح وبچوكيو نو دا دوی زمانه دا عاديان ونورست دا إبراهيم عليه السلام نمخ كده دوی دا حجاز و دا شام پا منسکی وسیدو ننسب دا دوی علاقوتا مدین صالح ولکی دی تبوک پا دی خواکی دا خلقو واقع راوڑی دا مشرکانو
او د دوی مشهوره واقعه د اوښې هغه ده چې د اوښې مطالبه یې کړې وه الله ول هغه مطالبه پوره کړې وه او دوی بیا هغه اوښه وجلې وه قال يا قوم اعبدوا الله ويا غي قوم زما بندگی کوي د الله ما لكم من إله غيره نشتی تاسو لره حقدار د بندگی غیر داغنا قد جاءتكم بينة من ربكم یقینا راغلی دی تاسو ته یا راغلی دی تاسو ته ښکاره دلیل د طرف د رب ستاسو نه هذه ناقة الله دا اوښه د الله ده ښکاره دلیل دی که دوی مطالبه کړې وه وی که ته رښتینی نو الله دې دې کاڼي نه یو اوښه راوباسي فذروها تأكل في أرض الله نو پرېږدئ دې لره چې خوراک وکړي په ځمکه کې ولا تمسوها بسوء او مه رسوئ دې ته څه تکلیف فيأخذكم عذاب أليم نو وبنیسي تاسو عذاب دردناک حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په نهم کال چې کله تبوک ته تلو په دغه ځای باندې تېر شوی د هغوی په دې ځای باندې او ویلي وو دې ملګرو ته وی د دوی دې ځایونو ته مه ورننوځئ داسې نه هغه عذاب په تاسو باندې راشي او ملګرو چې د هغوی د کوونه کمې اوبه ډکه کړې وي ځان له یا پکې وړاغېږلي وو رسول وسلم هغه واړوئ او نن سبا خو لاړ شي تصویران پکې وباسي ولاړي دا سوچ نشتی چې دلته یو قوم ولا تباه کړی نه نه دا ځای عجیبه دی تصویران ویسته غواړي ځکه چې لایک هم پکار دی که نه لږ مشهورېدم پکار دی زه او پلانې حالا چې پکې دا ولیکي خوشګوار موډ مې حیران بشي خلک چې ته عبرت والي داسې ځي دا چې دا څنګه قوم الله تباه کړی او رسول الله وسلم وایي په داسې ځایونو چې ورننوځئ نو د جړا په حالات کې جاړئ د الله نه ویرېږئ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد او یاد کې هغه وخت چې وګرځولی تاسو الله وروستو اوسېدونکي وروستو د عادیانو نه وبوأکم فی الارض او ځای درکړی تاسو ته په ځمکه کې تتخذون من سهولها قصورا نیسئ تاسو د میدانونو د هغې نه بنګلې وتنحتون الجبال بیوتا او تراشئ د غرونو نه کوټې ډېر طاقتور قوم و که نه په دې غرونو کې کورونه جوړ کړي لیدلي هم دي که نه تاسو چا نه لیدلي او دقه دي نه دا آبادیانو دوی په هغه وخت کې جوړې کړي دي چې نه په هغه وخت کې کرین و نه بوکلین و نه بل څه نو دا ډېر طاقتور قوم و چې داسې آبادیانې ځان له جوړولې نو دغه ورته ووایي صالح علیه السلام چې دې نعمت ته وګورئ که نه الله دله څومره طاقت درکړی الله شکر ادا کوئ فاذکروا آلاء الله نو یاد کئ نعمتونه د الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين او مگر ځئ په ځمکه کې فساد کوونکي قال الملأ الذين استكبروا من قومه اوی غټانو هغه کسانو چې لوی کړي وه د قوم د هغه نه للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې کمزوري ګڼلی شوي وو غټانو چا ته ووایي
کمزورو ته کمزوري ولې ګڼلی شي قوم نه د نسب نه د مال د لاسه او دوی ملګري شوي د صالح علیه السلام او دا د الله امتحان دی دا د الله امتحان دی چې دا غریبانان دې حق ته ډېر راوړي نو امتحان په مالدارانو راشي چېرې دا څنګه دوی واوړي دو مونږ که دا خیر مونږ به پکې وویله که د مکې مشرکانو به دی بله دا چې دی دې غریب سړي ته او دې کمزوري ته رکاوټونه ډېر نه وي نو ځکه دې په اسانه سره کله حق قبول کړي او هر چې دا مالدار یا قومیزي او یا مخوریزي نو ده ته رکاوټونه څه ډېري نو د حق قبلولو دپاره بیا مضبوط ایمان د ده دپاره پکار یا چې مقام یې اوچت وي لکه اوس مشهور عالم وي یا باچای یا مشر نو هلته به ده پسې خلک یې ډېر شاته نو ده سره د دې خپل مقام او د دې زین سوچي هغې د لاسه کله حق ته غاړه کښېندي لمن آمن منهم هغه چاته چې ایمان یې راوړی و د هغوی نه چې کمزوري ګڼلی شوي او ایمان یې راوړی و دې غټانو ورته څه وویل أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أي پوهیږئ تاسو چې یقینا صالح علیه السلام رسول دی د طرف د رب د هغه نه ښه وي تاسو په دې پوه دا یې مسخره کوله ټوغه یې کوله په رښتیا دی پیغمبر دی قالوا يا هغوی إنا بما أرسل به مؤمنون یقینا من پاغه څه چې رالیږلی شوی دی دې په هغې ایمان لرونکي یو یعنې په څه شي سره چې صالح علیه السلام راغلی دی او څه شی دی وحي من په دغه وحي باندې ایمان لرونکي یو قال الذين استكبروا ويا كسانو چې لوی کړې وه إنا بالذي آمنتم به کافرون یقینا موږ په هغه څه چې ایمان راوړی تاسو په هغې انکار کوونکي یو موږ خو یې نه منو فعقروا الناقه بس هلاک یې کړه اوښه یا حلال یې کړه یا زخمي کړه وعتوا عن امر ربهم او نافرمانی وکړه د حکم د رب خپلنا وقالوا ویوی یا صالح ائتنا بما تعدنا اے صالحه راول منگ تاغ عذاب چی تپیرے من ان كنت من المرسلین کیت دا رالی گلی شونا داسی بدبخت خلقو او دا اللہ نه یریدون کی چی زاغ عذاب راول او خیسه کڑا اغی زخمی کڑا حالانکہ او تویلو صالح علیہ السلام و طویلو حدیث کم راضی چی یو رز اوبه باغیس کړي ویشربون لبنها یوما بل ورځ به قومس کړي په کومه ورځ چې به دې اوښې اوبه څکړي نو قوم به اوبه نه څکي نو قوم به په دغه ورځ د هغې پی څکل دا قرآن کې براشي نور ځایونو کې ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر سورة القمر کې ورته ووایه چې اوبه تقسیم دي نمبر وار به راځي او تنګی به نه ده اوښه دې له به تکلیف نه ورکوي دا قسمه خبرې ورته شوي ظالمان راولګېدو او هغه اوښه یې حلاله کړه او د هغې تفصیل هم را روان دی انشاءالله نو بیا ورته وویلی شو تمتعوا في داركم 3 أيام
سورة هود کی براشي اوی د دې سره بچیو هغه بچی منډې کړې دی او غر طرف ته او درې چغې ووالي نو صالح علیه السلام ورته ویل 3 ورځې دي تاسو سره ذلك وعد غیر مکذوب دا ګوره داسې وعده ده چې دروغ نه دي ګوره دا د الله د طرفه ده 3 ورځې انتظار کوئ ستاسو پته ولګي هرابشي سورة النمل کې چې په ښار کې 9 کسانو هغوی خو د صالح علیه السلام د وجلم کوشش کړی دی تفصیل به هلته راځي دوی چې کله دا کار وکړو نو دا د بوت ورځ وه د بوت په ورځ دوی اوښه حلاله کړې ده 3 ورځې ټیم دوی ته میلاو شو جمعرات جمعه هفته خالي ورځ داسې راځي بعضو آثارو کې چې د اولنۍ ورځ چې و د جمعرات ته پنجشنبه چې ورته وایي په دغه ورځ د دوی مخونه زیړ شو په اوله ورځ یې مخونه زیړ شو په دویمه ورځ چې د جمعې ورځ وه د دوی د مخونه وي سره شو په درېیمه ورځ چې هغه د خالي ورځ وه د دوی د مخونه وي تور شو او چې کله د خالي دا ورځ دوی تېره کړه دا شپې تېره کړه سبا لره پاڅېدو د اتوار ورځ وه نو یې خوشبو یې ولګوله او ټول ناسو د مخونه دوی تور شوي انتظار یې کو د عذاب د الله چې د عذاب به د کوم ځای نه راځي او څنګه به راځي ځکه چې ظالمانو ته به خپله هم پته و چې دا صالح علیه السلام چې څه وایي رښتیا وایي او دا ورته هم پته و ځکه چې هلته په خپله ولیده د کاڼي نه اوښه راویسته دا صرف یو الله کولی شي بل څوک یې نه شي کولی نو دوی خو په خپلو سترګو دا لیدلي نو دا ورته یې پته وه چې دا خبره د ده رښتیا ده چې 3 ورځې بعد به عذاب راځي او بیا پې الله عذاب راوستو چې کله دا نور د راختو دا ټیم و که نه یو داسې چغه پې الله راوسته که نه چې د دوی نه دا ساګانې په دقه ځي کې ووتې حرکت ته دوی نه دي جوړ شوي داسې چغه پې راله الله یو ملک راولېږو په ملایکو کې او هغه ورته د ښار په دې دروازه کې یو چغه وواله فاخذتهم الرجفه بس ونیول دوی لره زلزلې د هغه چغې سره بې څه راله زلزله راله فاصبحوا في دارهم جاثمين نو شول دوی په کورونو خپلو کې پړمخې پراته فتولى عنهم بس واوړېدو د دوی نه صالح علیه السلام ترې روان شو وقال وي يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي اے قوم زمان یقینا رسول دی ما تاسو ته پیغام در بخبل ونصحت لكم او خیر خواهی می کړی وستاسو ولكن لا تحبون الناصحين او مگر مینه نه کوئ تاسو د نصیحت کوونکو سره چې څوک هم خیر خواهي کوي تاسو سره مینه نه کوئ په دې